دا وظیفه چې څوک کوي رب العالمین به ډېر زر مالدار کی او غریبی مسکینی به ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانونو او خویندو که د چا غریبی ډېره زیاته وي او هغه د حد نه بالکل اوختلی وي، دوی د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی وي او د مالدارۍ خواهش د چا په زړه کې وي، نو د دې خلکو دپاره د یا غنیو وظیفه ډیره زبردسته وظیفه ده. یا غنیو وظیفه داسې وظیفه ده چې انسان د ټولو خلکو نه بېنیازه شي او داسې مال دولت ورته رب العالمین انسان ته ورکړي چې چاته بیا حاجت نه وي. نو دغه مال دولت چې ملاویږي او انسان فقیري او مسکیني ختمیږي او انسان مالداره کیږي، هغه د یا غنیو په ذکر کولو سره مالداره کیږي. دین علاوه د یا غنیو ذکر ډیر زیات فواید دي. که هغه فوایدو باندې مونږ انخلو زمونږ دا ویډیو اوږده شي، لیکن زمونږ چې اصل ټارګټ دی هغه د مالدارۍ د حصول دپاره دی او د غریبۍ د ختمولو دپاره دی. د دې وظیفې ډیره زیاته اسانه طریقه ده. یو انسان د دې خبرې خواهش کوي چې زما مسکیني فقیري دی ختمه دي شي او زه د مالدار شم، نو دې دپاره دی دا وظیفه روزانه کوي. د دې وظیفې د کولو طریقه دا ده چې روزانه د ماسخوتن د منځونه پس به په خلوت کې کینی، خلوت وي ځان له ځای کې په تنهایۍ کې د کینی، چا سره د خبرې اترې نه کوي. اول د 11 پیرې درود پاک ووایي او د هغې نه پس دی 1000 کارته 1000 یا غنیو وظیفه کوي او د هغې نه پس دی 11 پیرې درود پاک ووایي. انشاءالله چې په لږ ورځو کې دننه به رب العالمین فقیري، مسکینی، غریبی، محتاجی دا ټول به ختم شي او الله جل جلاله به مالداره کی او داسې ځای به ورته رب العالمین اسباب برابروي چې د دې انسان په وهم او ګمان کې به خوم نه تېرېږي. لیکن یو خبر یې ساتئ چې د دې سره 15 واړه وخت مونځ پابندۍ سره کول پکار دی. او کله چې د انسان ته وخت ملاویږي نو هر وخت د ورسره استغفار په خولې باندې وایي، استغفار د ورسره خامخا وایي، که هغه په تسبو باندې وایي او که په ګوتو په دې بندونو باندې وایي. نو په نور باقي وخت کې د استغفار وایي ښه ډېر دی وایي او د ماسخوتن منځونه پس دغه وظیفه هم په دغه ترتیب کوي. کم یو هغه طریقه چېرته ما وښوله، انشاءالله په لږ ورځ کې به ستاسو مسکیني، فقیري، محتاجي هر څه به ختم شي او رب العالمین به تاسو مالداره کی او دې سرې به ستاسو روزي هم ډېر ذات چې کوم دی هغه پراخه شي. بله خبره دا نه چې د دې وظیفې د کولو سره یا غنیو وظیفې کولو سره به دی الله جل جلاله د مخلوق د محتاجۍ نه ساتي. یعنی تا باندې به داسې وخت نه راځي چې ته دې بل کس ته فریاد وکړې یا دې بل کس ته لاس ونیسې، یعنی د چا محتاجه به نه یې، الله به یې د ټولو خلکو نه مستغني ګرځوي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، هر سړی یې کولی شي او هر سړی د دې نه پیدا غشتلی شي.